السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری احسان الله. ملګرو ناز اقبال خو به تاسو پیژنئ، په دې سکرین باندې دا ویډیو هم ده، خو د ویډیو نه مخکې یو څو خبرې کوم، بیا تاسو ته ویډیو پلی کوم. ملګرو ناز په سعودي عرب کې شو وه او هغې ته یې د ناز اقبال چې دی انویټ کړی وه. ناز اقبال ته یې ویل چې ته راشه سینګینګ له، نو ناز اقبال ورته څه میسج ورکړی، راځئ په دې سکرین سره دا ویډیو وګورئ. د ویډیو نه بعد ستاسو سره خبرې کوم. استاد نذیر ګل استاد ما ته سوال جواب کړی چې په سعودي عرب کې کانسرټس دی او ما د هغې انکار وکړو، نو زما استاد زما نه لږ ګیلمن دی. نو زه استاد جي ته وایم او تاسو ټولو ته وایم چې ما نه په دې مه خفه کېږئ، زه سعودي عرب ته نه شم راتلی د کانسرټ دپاره، د سندرو دپاره، ځکه چې هغه د عبادت ځای دی او موږ له پکار ده چې هلته ګناهونو معافي وغواړو. هلته مکه مدینه ده، نو چې هلته مونږ سندرې ووایو نو دا خو لکه بې حرمتي ده او ډېره غټه بې ادبي ده. نو تاسو ما نه په دې مه خفه کېږئ. او ملګرو تاسو ویډیو وکتله، ناز اقبال چې دی زړونه وګټل د پښتنو، بیا خاص کر زمونږ د کے پی کې. ولې چې ناز اقبال ته په سعودي عرب کې د شو دپاره اپر شو چې ناز اقبال ته راشه او دلته کې ګانې ووایه. ناز اقبال ورته څه وویل، تاسو به پهله دا ویډیو کتلې وي چې زه نشم درتلی، د دنیا هر هېواد ته تلی شم خو سعودي عرب ته د ګانو دپاره نشم درتلی. ولې چې سعودي عرب ته خلک د عبادت دپاره ځي، د عمرې دپاره ځي، د حج دپاره ځي، او زه ګانو ویلو له نشم تلی. ولې هغه پاکه خاوره ده، په هغې زموږ صحابان ګرځېدلي، زموږ پیغمبران پرې ګرځېدلي دي، او سعودي عرب ته زه د ګانو دپاره نشم تلی. نو ملګرو دا به نور خلک هم وي، نورې سنګرې به هم وي چې سعودي عرب ته روانې دي د ګانو دپاره، خو اخر ناز اقبال وه چې د ویډیو لینک باندې دغې خلکو له په مخ څپېړه ورکړه چې آیا زه د لږو روپو دپاره چې دی نو د سعودي عرب ته نشم تلی. ولې چې سعودي عرب چې دی هلته کې خلک عمرې له ځي، حج له ځي، او د لږو پیسو دپاره زه خپل چې د پاکه خاوره ګنده کول نه غواړم. نو ملګرو که تاسو زموږ ویډیو خوښه کړي، دا ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او ما له اجازت هم راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.